روغتیا پال د ښې روغتیا په مورد اړوند ګټور معلومات د انسان له بدن سره پر تړلیو بېلابېلو ناروغیو له اړوندو ډاکټرانو سره خبرې کیږي. روغتیا پال دا ټول د ازمون رادیو په روغتیا پال خپرونه کې. روغتیا پال سلام ستړی مشه، وخت مو بخیر. لکه څه ډول چې انسان د ژوند د نورو اړتیاو ته ضرورت لري، د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي او مهم هم ده، نو همدغه رقم ته انسان روغ صحت ته هم ضرورت او اړتیا لري. د دې لپاره چې کله انسان روغ صحت ولري، روغتیا ولري، نو هغه کولی شي چې د ژوند نورو اړتیاو ته بیا ښه لاسرسی پیدا کړي. سلامونه بیا هم دوستانو، روغتیا پال خپرونه د ازمون پر څپو ستاسې لپاره پیل شوه. تاسې کولی شئ پروګرام را سره واورئ تر پایه پورې. لکه څه ډول چې تاسو پوهیږئ په دغه خپرونه کې موږ د روغتیا برخو څخه یوه موضوع ټاکو. دغه موضوع مطابق بیا موږ روغتیا پالان یا رنځپوهان یا ډاکټران راغواړو دلته په استودیویانو کې موږ میلمه کوو او د هماغه موضوع د ښه تشریح کولو لپاره، د ښه تحلیل لپاره له موږ سره همدلته میلمه کیږي. د نن د ورځې خپرونې موضوع مو د زړه ټکان یا پلپیټیشن. د همدغې موضوع په تړاو د دغې موضوع د پوښتنو د حل په موخه را سره د عمومي داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عصمت الله څپان میلمه دی. زه ځواک یم او په تخنیک کې زموږ ملګری عثمان ستوری صاحب دی. څپان صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، بخیر راغلی. ځواک صاحب تاسو نه مننه، په دې هیله چې ټول اورېدونکي به د صحت په جامو کې نغښتي وي. څپان صاحب موضوع مو ده د زړه ټکان یا پالپیټیشن. اورېدونکو ته هم بلنه ده کولی شي د همدغې موضوع مربوط پوښتنې وکوي او یا هم د عمومي داخله ناروغیو په تړاو چې کومه پوښتنه وي دوی مطرحولی شي، ډاکټر صاحب به دوی ته ځواب وایي. لومړنۍ پوښتنه مو دا ده چې د زړه ټکان یا پالپیټیشن څه ته وایي، که په دې تاسې لږه رڼا واچوئ. د الله په پاک او سپېڅلي نوم، د زړه ټکان یا د زړه رپېدل یوه صحي روغتیایي ستونزه ده چې د نړۍ پر مخ زیاتره خلک ورڅخه ځورېږي. هر کله چې یو ناروغ د زړه حرکات په خپله سینه کې احساس کړي، دغه په ساده ډول د زړه د ټکان په نوم یا د پالپیټیشنز یا پاونډینګ هارت بیټینګ په نوم سره یادېږي. کله چې یو څوک په خپله سینه کې د زړه حرکات د زړه ضربان احساس کړي، یا په ورو ډول یا په تیز ډول یا په منظم یا هم په غیر منظم ډول، نو موږ وایو چې په سمپل او ساده الفاظو کې دا د زړه ټکان په نوم سره یادېږي. د زړه ټکان د نړۍ پر مخ په زیاتره خلکو کې شتون لري او زیاتره مختلف عوامل لري چې دغه صحي ستونزه په خلکو کې رامنځته کېږي او صورت نیسي. ډاکټر صاحب څه شی د دې لامل کېږي یا باعث ګرځي چې دغه ناروغۍ منځته راتګ ته لار هواروي؟ ځواک صاحب، هره ناروغي، هره صحي ستونزه چې رامنځته کېږي، د هغې د رامنځته کېدا لپاره مختلف اسباب شتون لري. د زړه ټکان هم مختلف عوامل لري. په 43 سلنه واقعاتو کې د زړه ټکان نه ورپېدل د زړه د امراضو له کبله رامنځته کېږي، لکه د زړه حمله یا کچېرې د زړه عضلې ته د وینې جریان یا قطع کېږي یا کمیږي، نو د زړه په برقي سیستم کې د زړه د پمپینګ په دنده کې او په ورته ډول د زړه د برقي انتقالي سیستم په برقي الیافو کې مشکل رامنځته کېږي او د دغه مشکل په اساس ناروغ په خپل سینه کې د زړه ضربان احساسوي او ټکان رامنځته کیږي.
په 1 سرنه واقعاتو کې رواني امراض دي، تشویشونه دي، روحي فشارونه دي، اضطراب او ژور خفګان دی چې له دې امله هم دغه ټکان د زړه ټکان رامنځته کېږي او صورت نیسي. بل د تایراید غدې امراض ناروغي دي چې د تایراید غدې په ناروغوالي کې هم یو څوک د تایروکسین په نوم هورمون په بدن کې زیاتوالی مومي او تایروکسین په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول د زړه حرکات زیاتوي، د بیټا 1 آخذې یا ریسپټرز په زړه کې تحریکوي او د زړه ټکان رامنځته کوي. د وینې لږوالی یا کموالی یا کمخوني چې انیمیا ورته وایي یو بل مهم عمده مشکل دی چې د زړه د ټکان باعث کېږي او په ناروغانو کې دغه شکایت او ګیله پیدا کېږي. د دې ترڅنګ ځینې دواګانې دي چې زموږ زیاتره ناروغان استعمالوي، لکه د سابندۍ په ناروغانو کې د تایوفایلین یا اماینوفایلین په نوم دواګانو استعمال چې کېږي او دغه الیاف په مستقیم ډول د زړه د بیټا 1 آخذې تحریکوي. کله چې دغه سټیمولیټ کېږي تحریک کېږي نو بیا هم د زړه حرکات د ویرې پر مهال زیاتېږي او دغسې کسان په فزیولوژیک ډول بدون دی چې په دوی کې کومه ناروغي شتون ولري د زړه ټکان یا پاونډینګ هارت بیټینګ احساسوي. بالکل. ډاکټر صاحب کله چې څوک د زړه ټکان ناروغي ولري خو هغوی نه پوهېږي چې موږ د زړه ټکان پر ناروغۍ اخته یو او د لوړ فشار په ناروغانو کې هم دغه مشکل رامنځته کېږي، ځکه چې د جګ فشار په مقابل کې زړه اړ کېږي چې زیات او قوي تقلصات اجرا کړي چې په دې سره هم په زړه باندې د زړه په عضله باندې فشار راځي او د وخت په تېرېدو سره د زړه د حجم د زیاتوالي باعث کېږي او د ټکان هغه مرکزونه فعالېږي چې د اکټاپیک فاکس په نوم سره یادېږي او د زړه د ټکان د رامنځته کېدو باعث کېږي. ممکن د زړه د ټکان سره یو ځای د زړه ناروغان د سابندۍ احساس وکړي، د سینې په چپه خوا کې د درد احساس وکړي، دوی د خولې کېدو احساس وکړي او همدارنګه امکان لري چې دوی د زړه بدوالي احساس وکړي. دا هغه نښې دي چې د زړه په ناروغانو کې د ټکان له امله رامنځته کېدلی شي. ډاکټر صاحب دلته د خولې کېدو خبره مطرح شوه، وویل شول چې وخت نه وخت ممکن یو ناڅاپه د خولې کېدو احساس وکړي. کېدای شي د ځینو لپاره دغه پوښتنه په ذهن کې راپیدا شوې وي چې په اوړي کې خاص هم ګرمي زیاته وي، په ژمي کې به دا احساس کړي چې یو ناڅاپه خولې شوم، خو په اوړي کې دوی بیا څه رقم ته احساس کولی شي؟ ځواک صاحب هر کله چې یو څوک د ټیټ فشار له کبله خولې شي دوی په زیاته ګرمۍ کې هم دغه مشکل احساسولی شي. یعنی کله چې فشار ټیټېږي یا د وینې ګلوکوز ټیټېږي په غیر نارمال ډول د شکر په ناروغانو کې دوی د خولې کېدو سره یو ځای د زړه بدوالي احساس کوي. دا هغه مهمه نښه ده چې د ټیټ فشار او د وینې د ګلوکوز د ټیټوالي په صورت کې په هر ناروغ کې رامنځته کېږي او که خدای مکړه زړه بدوالی ورسره موجود وو، دا په دې معنی چې یا فشار ټیټ شوی دی یا دغسې کس د رواني فشار لاندې دی او یا هم د شکر په ناروغانو کې کله چې د شکر کومه دوا زیاته استعمال شي نو د وینې د ګلوکوز د ټیټوالي باعث کېږي او ناروغ خولې کېږي. نو په داسې حالاتو کې د خولې کېدو سره یو ځای زړه بدوالی یا ناز یا استفراقات کانګې همیشه موجودې وي او که دغه نه وي بیا کومه خبر نه ده او امکان لري د اضطراب یا د روحي فشار له کبله دغه مشکل صورت نیولی وي. ډاکټر صاحب د جګ فشار او د ټیټ فشار رابطه مستقیما د زړه ټکان سره تړل دی که نه په غیر مستقیم شکل د اړیکه د زړه د ټکان ناروغۍ سره ده؟ ځواک صاحب د وینې جګ فشار زموږ په زیاتره هیوادوالو کې د دماغي رواني فشارونو له امله وي. موږ او تاسو وړاندې یاد کړه چې په رواني فشارونو کې همیشه سمپاتیټیک سیستم په نوم عصبي خودکاره سیستم همیشه برحاله وي، فعال وي، غالب وي او دا په مستقیم ډول د زړه د بیټا 1 آخذې
تحریکوي او د زړه ټکان ناروغ احساسوي. برعکس بیا په ټیټ فشار کې هر کله چې د یو چا فشار ټیټیږي د فشار په ټیټوالي سره د دوی حیاتي اعضاو ته لکه دماغ، سترګې، زړه دې ته د وینې ایروا کمیږي چې دا د وینې د ایروا د کمښت په اساس نه په دفاعي شکل بیا هم سمپاتیک اعصاب تحریک کیږي، بیا هم د بیټون آخذې تحریک کیږي، سټیمولیټ کیږي او د زړه ټکان په دې منظور رامنځته کیږي چې د وینې جریان هغه اعضاو ته چې د وینې ایروای لګه شوې ده زیاته شي. ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو ته به یاد کړو چې د ازمون رادیو د روغتیا پال خپرونه ده. د نن ورځې د خپرونې موضوع مو ده د زړه ټکان او په همدغې موضوع سره ډاکټر صاحب عصمت الله څپان میلمه دی او تاسو دغه پروګرام ته غوږ یې. که څوک د عمومي داخله ناروغیو اړوند پوښتنې لري دوی کولی شي موږ ته ټلیفونونه وکړي 0 یا 395 په بخښنې 0 0 395 395 0 95 395 395 او 0 395 395 زموږ د تماس شمارې د ستوري صاحب اشاره کوي چې اوریدونکي په لاین کې شته. ورزو له دوی سره خبرې کوو چې کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. ستړی مشې، جوړ په خیر، صحتمند خپرونې ته ښه راغلی. ډیره زیاته مهرباني. نوم دې څه دی او پوښتنه مطرح کړه. پوښتنه ډیره مننه، تاسو ته مخه ښه وایو. ډاکټر صاحب دغه د سابندۍ رابطه د زړه د ټکان سره که تاسو لږه واضح کړئ دا څه رقم ته دی؟ ځواک صاحب هر کله چې د زړه پمپ کمزوری شي چې زموږ په اصطلاح کې د طب په اصطلاح کې ورته هارت فیلیر وایي، هر کله چې د زړه پمپ ضعیف شي کمزوری شي نو کله چې د زړه پمپ ضعیفیږي نو هغه وینه چې له سږو څخه راځي چپ زړه ته هغه پاکه شوې وینه چې په سږو کې تصفیه شي او بیا د زړه چپې خواته راځي نو له وړاندې نه دغه پمپ ضعیف شوی دی نو نشي کولی چې زړه دغه مقدار وینه تحمل کړي یا یې په ځان کې ضایع کړي نو له همدې امله دغه وینه په سږو کې جم پاتې کیږي او کله چې دغه وینه په سږو کې جم پاتې کیږي نو د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید هغه ایکسچینج او تبادله چې په سږو کې صورت نیسي د هغې د خنډ او د ځنډ باعث کیږي. یعنی په دې معنا چې په وینه کې د اکسیجن مقدار کمیږي، کله چې کمیږي نو دغسې کسان د سابندۍ احساس کوي. بل مثال د زړه حمله د کله چې په خپله د زړه عضلې ته د وینې جریان کم شي یا مطلق بندیږي یا قطع شي نو په دې وخت کې بیا هم د زړه پمپ په حاد ډول ضعیفیږي او هغه وینه چې د سږو څخه زړه ته راځي همداسې په سږو کې جم پاتې کیږي، د سږو د احتقان د اوزیما د پړسوب باعث کیږي او د اکسیجن او د غازاتو هغه تبادله چې صورت نیسي د هغه د خنډ باعث کیږي او د وینې اکسیجن کمیږي او ناروغ د سابندۍ احساس کوي. صحیح. ډاکټر صاحب دغه د نارمال یا سخت حالت پېښېدنه د زړه په ټکان کې چې دا دواړه سره مربوط دي تړلې دي په کومو وختونو کې نرم حالت کې دغه ناروغي رامنځته کېږي په کومو حالاتو کې سخت ټکان رامنځته کېږي؟ ځواک صاحب موږ وایو چې په ځینو حالاتو کې دغه ټکان د تشویش خبر نه ده او په فیزیولوژیک ډول دغه مشکل موجود وي په نارمل ډول. یعنې موږ وایو کله چې یو څوک سپورت کوي، یو څوک منډه وهي یا کار کوي، دروند کار کوي نو په دې وخت کې د بدن د حجراتو د اکسیجن او د غذایي موادو اړتیا زیاتیږي او زړه مجبوره کیږي چې خپل د پمپ حرکات زیات کړي ترڅو هغه وینه په کافي مقدار وجود ته پمپ کړي نو ځکه د زړه حرکات زیاتیږي. خو په ځینو حالاتو کې چې کله د زړه عضله مشکل لري په زړه کې نور ناروغۍ موجودې وي لکه پخوانی د زړه حمله یا د وینې فشار یا د زړه عدم کفایه چې په دې صورت کې بیا هم د زړه حرکات هر څومره چې دغه ناروغي زیاتیږي د زړه ټکان هم ورسره زیاتیږي او که چیرې بیا یو ناروغ
د همغې ناروغۍ دواګانې استعمالوي نو په همغه اندازه ساه او ټکان هم ورسره کم وي او کنټرول وي. صحیح. ډاکټر صاحب تاسو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکوله چې کمخوني هم د دې باعث ګرځي چې دغه ناروغۍ ته لار هواره کړي. آیا د وینې زیاتوالی هم دغه ناروغۍ راتګ ته لار هوارولی شي؟ ځواک صاحب همداسې ده، هر کله چې د وینې سرې حجرې زیاتېږي په دې سره د وینې غلظت یا کانسنټریشن زیاتېږي. کله چې د وینې جریان غلیظ کېږي، سختېږي، ټینګېږي نو بیا هم د بدن حجراتو ته د وینې اروا راکمېږي، اسکیمیا صورت نیسي، د انساجو اکسیجن راکمېږي. په پایله کې که چېرې دغه مشکل اصلاح نه شي د وینې اکسیجن هم کمیږي چې هایپوکسیمیا ورته وایي او په دې صورت کې بیا هم د سمپتیټیک الیافو په واسطه زړه اړ کېږي چې زیات حرکات اجرا کړي او دغه حرکات ناروغ د ټکان په ډول احساسوي. صحیح. ډاکټر صاحب دغه ناروغي په عمر پورې څومره مربوطه ده او د انسان د ژوند سره څومره رابطه لري؟ دغه ناروغي په ماشومانو کې زیاتره رامنځته کېږي یا په ځوانانو کې هم په پخه عمر په خلکو کې؟ ځواک صاحب که چیرې د ټکان علت د زړه ناروغي وي دغه ناروغي که په ماشومانو کې رامنځته شي او یا که په لویانو کې نو په دواړو کې ټکان موجود وي. که چیرې د ټکان علت رواني امراض وي نو رواني ناروغي اضطراب یا ژور خفګان او انګزایټي زیاتره د 18 کلنۍ څخه وروسته کسانو کې رامنځته کېږي. نو که چیرې د ټکان علت رواني امراض وي، د زړه امراض نه وي نو خصوصا د 18 کلنۍ څخه وروسته دغه مشکل په ناروغانو کې د رواني امراضو د پښتون کې رامنځته کېږي او صورت نیسي. صحیح. یو اورېدونکی شته، له دوی سره به هم خبرې وکړو چې څوک دی او کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. وروره ستړی مه شې. روغتیا پال خپرونه د ازمون راډیو د نوم واخلې، پوښتنه مطرح کړئ. مننه. انعام الله احمدي یم، هغه له متون ورغه کلي څخه. متون ورغه کلي. احمدي صاحب په خیر راغلی. پوښتنه دې څه ده؟ مننه. پوښتنه خو مې دا ده چې زه چې سهار وګیا چې څملمه ګیس چې لمانځه ته راجګېږم دا ښایست درګه مې ډېر سخت درد دی. ښه. همدغه او بله پوښتنه نه لرم خو سخت درد درسې کوي. ښه. علت باندې پوهېږي چې ولې؟ ولاکه پوهېږم خو مخته ټوخلي زکام سخره پورې وو. اینه خو ځان مې وساتلو، خدای شفا راکړه. اوس په دا سترګه باندې سخت درد کوي. هر ګیس چې راجګېږم د ناروغ نه ناروغ وم پشه دغه سترګه مې باندې سخت درد کوي. صحیح. دغه سترګه خو دې له کوم چي سره ټکر نه دی کړی یا له کوم چي سره خو دغسې لګېدلې نه ده چې هغې د درس باعث ګرځېدلې؟ نه ولا موږ نه ټکر کړی دي او نه بل څه باندې لګېدلې ده. دا ډول خو هم ده. صحیح. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. د سترګې نه د ټکر هدف مې دا و چې ممکن سترګه دې له کوم شي سره لګېدلې په همدغه خاطر. ډاکټر صاحب وایي مخکې زکام وم، ټوخی م راپورې و، تبه مې هم وه. اوس بېګانه یې له ویده کېدو وروسته تر سهار پاڅېدو کله چې زه سهار پاڅېږم یوه سترګه مې درد کوي. په دې کې کوم څه چې موجود وي چې علت یې معلوم وي، تاسو دې ته ځواب ویلی شئ؟ ځواک صاحب زموږ زیاتره وګړي کله چې دوی په زکام اخته شي نو په زکام کې معمولا د وینې د رګونو او د مخه غشا پړسوب موجود وي او دغه پړسوب د سترګو په مخه غشا کې او د مخ د هډوکو د خلیګاو یا ساینسونو په مخه غشا کې پړسوب سویلینګ موجود وي او دغه سویلینګ او پړسوب له امله ممکن د دوی دغه سترګه د درد احساس وکړي. که چیرې بیا هم د دوی هغه سترګه خارش لري یا سوروالی لري یا اوبه کوي یا درد کوي نو ښه ده چې دوی د سترګو یو متخصص ته مراجعه وکړي تر څو دغه مشکل معلوم شي او د دوی علاج په وخت ترسره شي. صحیح. ډاکټر صاحب ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم غواړي چې له موږ سره خبرې ولري او پوښتنه مطرح کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور ستړی مه شئ. علیکم السلام. علیکم السلام. تاسو نوم واخلئ، مهرباني پوښتنه مطرح کړئ. وحید مراد یم د خوشحال. مراد صاحب پوښتنه مطرح کړئ مهرباني. انا خو مې دا ده چې د ما معده چې ده ډېر سوی کوي
او کله کله درد هم کوي او پرازه ګولۍ چې خورم بیا ښه وي چې هغه نه خورم بیا نه بل درد ما وجود چې دی که ژمی وي که وړی وي خوله ډېره کوي دا ستاسو په پښې او لاسونه ښه د وجود د خوله ډېره کوي که نه خالي او پښې او لاسونه نور وجود نه پښې او لاسونه مې خوله ډېره کوي کله چې مثلا ټینشن زیات شي حالت کې بس خوله مې وجود ډېره کوي ډېره مننه مراد صاحب دغه ستاسو لاسونه او پښې چې زیاتې خولې کېږي په ژمي کې هم خولې کېږي که یوازې په ګرمۍ موسم کې دا مشکل موجود بله ډاکټر صاحب محترم په ژمي وي که وړی وي که سپرلا وي بس خولې کېږي کله چې ټینشن سره مخامخ شم زړه مې ټکان هم کوي او له پښې مې خولې کېږي کله چې ناشنا کس سره مخامخ شم سمه ده مراد صاحب بل تاسو خو د ژور خفګان او تشویش کوم مشکل سره مخامخ نه وئ تشویش خو لرم تشویش بس ډپریشن لرم سمه ده تاسو چې خولې کېږئ د خولو سره یو ځای زیاته ګرمي هم کېږي که د ګرمۍ احساس نه کوئ ګالې د ګرمۍ بس زه چې یو دقیقه کار هم وکړم بس وجود مې ډېر خولې کېږي او بیا ډېر ګرمایش وجود مې ګرمایش هم لري د کار نه سوا همداسې چې د آرام پر مهال وي زیاته ګرمي دې کېږي او که ساړه دې ډېر کېږي بس ګرمي مې ډېره کېږي ګرمي بس سمه ده سمه ده ډېره مننه مراد صاحب تاسو ته مخه ښه وایو دوستانو د خپرونې نیمې برخې ته رسیږو لنډه شان دمه اخلو بیا هم راګرځو د مراد صاحب پوښتنې به هم ډاکټر صاحب ځواب کړي ازمون د ولس له منځه د ولس په ژبه او د ولس لپاره خپرونې کوي ازمون ستاسو د زړونو سکون 93.5 FM ازمون د ولس په منځ کې د ولس د هیلو غږ ازمون د افغاني فرهنګ د خوندیتوب هڅه ازمون د ولسپالنې یو بېساری ازمایښت ازمون د یوه مثبت بدلون پیلامه ازمون د رسنیو په ډله کې ستر او دروند نوم ازمون د مظلوم او محرومیت ځپلي ولس رسا غږ ازمون 93.5 FM د لا پرمختګ یون هڅې ګړندۍ ساتو ازمون رادیو د 93.5 FM فریکونسیو سربیره په 93.1 FM فریکونسیو د نشراتو لمن پراخوي د خوست پکتیا او ننګرهار ورهاخوا په غزنی میدان وردګ او پکتیکا کې ازمون په څپیزه بڼه اوریدلی شئ ازمون ستاسې د زړونو سکون 93.5 او 93.1 FM دا خبرونه همدا اوس د ازمون رادیو پر فیسبوک پاڼه د ازمون رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن او د ازمون رادیو پر ویب سایټ ژوندۍ خپریږي ازمون رادیو هر ځای له تاسو سره روغتیا پال دوستانو بیا هم ستړي مشه په خیر استانه شوي لنډه شان وقفه مو ولرله
روغتیا پال خبرونه د ازمون رادیو د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د زړه ټکان یا پالپیټیشن د همدغې موضوع په تړاو سره د عمومي داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عصمت الله څپان د میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د عمومي داخله ناروغیو اړوند کومې پوښتنې لرئ موږ ته زنګونه هم وکوئ. ډاکټر صاحب بیا هم ستړي مه شئ. ډاکټر صاحب راځو د مراد صاحب پوښتنو ته. ویلي چې معده مې سویم کوي او درد هم کوي، که امپرازول استعمالوم دغه درد ارامېږي، ګنې ډېر زیات ورنه په عذابېږم. د دوی لپاره تاسې څه ویل لرئ او ولې دغه سوی کوي او درد رامنځته کېږي په معده کې؟ ځواک صاحب د معدې شیدل یوه عامه ستونزه ده او د نړۍ په 60% کاهل یا بلغ نفوس کې شتون لري. د زړه شیدل مختلف عوامل لري. د مرۍ او د معدې ترمنځ یو ارتباط شتون لري چې د لوور اسوفاجل سفنکټر په نوم سره یادېږي. هر کله چې دغه وال یا دغه ارتباطي ساحه له خپل نارمل اندازې څخه زیاته پراخه شي نو په دې اساس د معدې هغه تیزاب راځي مرۍ ته او د مرۍ د تخریب باعث کېږي چې دغه تخریب ناروغ د ایشیدو د زړه د ایشیدو په ډول احساسوي، بلکې هغه زړه نه د مرۍ د تخریب له کبله مرۍ ایشیږي، سوځي او د درد احساس پیدا کېږي. دغسې ناروغان د ډوډۍ په وقفو سره استعمال کې وخوري، یعنې په دې معنی چې په ورځ کې 15 ځله خوراک کوي خو کم کم دی وخوري، چې په دې سره د دوی د هغه سفنکټر فشار راکمیږي. کله چې فشار راکمیږي نو دغه د هغې د زیات پراخوالي مخنیوی کیږي چې په دې سره هغه د ایشیدو احساس لږ څه کمیږي یا هم له منځه ځي. بل دا چې د دې معدې د اسید و زید دواګانې په دوامداره شکل استعمالیږي او د دې سره هم د اسید د افراز کمیږي او ناروغ یو څه د آرامۍ احساس کوي. د دې مشکل داسې خاص علاج تر اوسه پورې په نړۍ کې شتون نه لري، خو موږ یاد کړه چې د معدې د اسیدو زید د دواګانو استعمال هغه څه دي چې د مرۍ او د معدې د زخمونو د ښه کېدو باعث کېږي او دغه د سوخت د سوزش او د ایشیدو احساس په ناروغ کې راکموي او یا یې هم په مکمله معنا له منځه وړي. بل دغسې کسان د معدې د ایشیدو سره یو ځای دا شکایت هم لري چې د دوی د معدې اوبه یا هغه د معدې جوس راځي خولې ته، نو دا هم هغه مشکل دی چې د معدې او مرۍ ترمنځ د وال د پراخوالي له کبله رامنځته کېږي. نو کله چې دغسې کسان په وقفوي ډول لږ لږ خوراک کوي نو بیا هم په دې سره هغه د زیات پراخوالي مخنیوی کېږي د معدې او د ایشیدو د ښه کېدو باعث کېږي. بله خبره دا چې دغسې کسان باید د استراحت پر مهال خپل بالښت لږ اوچت کړي چې په دې سره بیا هم د معدې د اسیدو راپورته کېدل د مرۍ خواته د دې مخنیوی کېږي او د ایشیدو د ښه کېدو باعث کېږي. ډاکټر صاحب د معدې د سوي او د درد په خاطر د امپرازول استعمال د دوی لپاره اوس ښه دوا ده، دوی کولی شي په پرله پسې ډول همدغه نه استفاده وکړي؟ د طب په کتابونو کې په تخصصي کتابونو کې همدا یوه دوا ده چې د میاشتو لپاره استعمالیږي او داسې کوم خاص مکمل علاج د دې مشکل لپاره شتون نه لري. او دوی یو بل مشکل یاد کړي و چې د دوی لاسونه او پښې خولې کېږي. دا په ځینې خلکو کې هیڅ خبره نه ده، نارمل مشکل دی او کوم د تشویش وړ خبره نه ده. که دوی خولې کېږي نو هیڅ خبره نه ده. که چیرې داسې وي چې د دوی په ژمي کې زیاته ګرمي کېږي، یعنې په دې معنی چې دوی آرام ناست دي خو بیا یې هم زیاته ګرمي کېږي په ژمي کې په ساړه کې، نو دا کېدای شي د تایراید غدې کوم مشکل ولري چې دې سره یو ځای ناروغ د زړه ټکان هم لري. بل ځینې وختونه اسهال ورته پیدا کېږي او زیات خولې کېږي او دې ترڅنګ ناروغان د رواني فشار لاندې هم وي. او بل دا چې د تایراید غدې وظیفوي زیاتوالی یا خرابوالی په دې کې د ناروغ هغه وزن هم لږ څه راکمیږي او زیات
خوراک کوي، اشتها یې زیاتېږي خو وزن بایلي. صحیح. هیله ده چې مراد به د دغه پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي وي. نو یو بل اورېدونکی هم په لاین کې شته دی، له دوی سره به موږ وغږېږو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شئ. الو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسې نوم واخلئ، څوک راسره یې، پوښتنه مو وکئ. انځرګل وفا اندې صبرای لغا کوي. ښه وفا صاحب پوښتنه مو څه ده؟ دا ژمي کې چې بیا به د ملیانې ګرما کرنې خطالی، د اوړي کې چې بیا په ماخ نیب نشيږي. ښه مطرح کوي، موږ به ډاکټر صاحب ته په مخ کې کېږدو او دی به درته ځواب ووایي. بل اورېدونکی هم شته، بیا به راشو دغه ناروغۍ اړوند زموږ پوښتنې هم پاتې دي چې د موضوع مطابق د زړه ټکان دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شئ. روغتیا پال خپرونه د ازمون راډیو، د تاسې نوم واخلئ، څوک له کومې سیمې؟ زه سهیل نومیږم له ټکو کلي نه. ښه په خیر راغلې. مهرباني تاسې پوښتنه څه ده؟ د هغه د ډاکټر صاحب محترمه زه د زړه تکلیف لرم. ښه ته په خپله د زړه تکلیف لرې که نه؟ زړه تکلیف لرم. ښه د زړه څه ډول تکلیف لرې وروره؟ د زړه خو سلهاو ناروغۍ دي، ته کوم ډول مشکل لرې؟ دا زړه تکلیف تاسو نه میاشتې کېږي مخته حمله را باندې راغلې وه، نن اقتصاد د غټ راک بند و، د اقتصاد خلاص و، بیا شپږ ورځې د ملکي روغتون کې داخل وم که نه. سمه ده سمه ده. بیا هغه نه وروسته بیا اسلام آباد ته لاړم. اسلام آباد کې مې جغرافیا وکړه، هغه ته معلوم کړه چې نن اقتصاد د هغه بند و، یو اقتصاد خلاص جاري دوایي راته ولیکله که نه. صحیح ده. نو تر اوسه پورې ما باندې بله حمله نه ده راغلې. زه سره مه کوم، بیا لاړ شمه کابل امیر ته ورشمه. دغه یوه خبره. یو بل مریض لرم چې هغه زړه ټکان لري، هغه تقریبا 13 کلن بچی مې د زړه ټکان لري. یو دغه دا یو بل وراره مې د هغه سرعت خارش کوي، ډېر خطر مزاحمت تر کومه وجې د ټول خارش کوي. دغه پوښتنې ما وې. صحیح. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. وروره دا تا ته چې په پېښور کې کومه دوا درکړې ده، فقط دوا یې درکړې، په ضایع کېدو سره عضلاتي سپازم پیدا کېږي او دغه د درد د تکلیف د رامنځته کېدو باعث کېږي. بل علت دا دی چې د سپورت پر مهال زیات ستړي کېدل، د زیاتو خولو ضایع کول، دا د پښتورګو د وینې د جریان د کمښت باعث کېږي چې په دې اساس بیا هم په ښي خوا کې یا په چپه خوا کې یا د ګېډې په برخه کې د دردونو د رامنځته کېدو باعث کېږي. نو دغسې کسان ته لازمه ده چې څوک سپورت کوي او قوي سپورت کوي چې زیات مایعات استعمال کړي، وڅکي. صحیح. هم د تمرین نه وړاندې، هم د سپورت په منځ کې، او هم د هغې څخه وروسته چې په دې سره هغه د سوډیم او پوټاشیم آیونونو کمښت جبران کېږي او د دوی دغه درد هم له منځه ځي. صحیح. یو بل ګډونوال هم له موږ سره په لاین کې شته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. ستړي مه شئ. نوم واخلئ، پوښتنه مو کوئ. علیکم سلام. ډیره مننه. تاسې کومه پوښتنه لرئ مهرباني؟ بالکل زه خپله یا هفته کې یا هم شل شپږ به مې د چپ طرف درد کول درده مې. ستاسې غږ موږ سم وانه اورېدو. که پوښتنه مو له سره بیا مطرح کړئ مهرباني. اوس اورئ؟ اورم، خو غږ دې ډېر زیات ښکته دی. اوس سم شو؟ بیخي اوس سم شو. مهرباني تاسې پوښتنه وکوئ. پوښتنه مې دا ده چې زما خپله د زړه ډېر درد کوي. زړه؟ او زړه ډېر وایي چې معده ده، خو نه پوهېږم څه مې درد کوي او د ګوند لاس یې چپ چپ هم پرې ورکړي. دغه درد تاسو ته پیدا کېږي د سینې په کوم برخه کې درد احساسوئ؟ په چپه خوا کې، ښۍ خوا کې، او یا د ګېډې په برخه کې درد لري؟ کوم برخه کې درد احساس کوئ؟ وایي تاسې د درد په کومه خوا کې احساسوئ د وجود؟ ښي اړخ کې که چپ اړخ کې یا د معدې په برخه کې؟
نه چپ اړخ کې که نه د معدې څنګ کې چپ اړخ کې ډېر درد کوي. تاسو د معدې تکلیف خو نه لرئ؟ د معدې شیدل یا جوش د زړه ټکان خو نه لرئ تاسو؟ نه مخکې به کله کله لږ لږ درد کول خو درد یې ډېر زیات شو ده په 2 ورځې کېږي چې خبر کوم په کوم وخت کې درد پیدا کېږي تاسو ته په کوم وخت کې چې کله تاسو ډوډۍ وخورئ په هغه وخت کې پیدا کېږي یا همداسې پیدا کېږي د آرام پر مهال؟ نه همداسې کله کله راته پیدا کېږي مخکې به همداسې تک یا 5 ورځې راته پیدا کېږي دا ده. زړه مو خفه کېږي کله؟ زړه مو خفه کېږي تنګېږي کله کله؟ بیخي ډېر یعنې داسې یوازې فکر نه کوي چې چا څه خفه کوي. سمه ده د ځواب په تمه اوسه. ډېره مننه تاسو ته مخه ښه وایي. ډاکټر صاحب مهرباني د دغې پوښتنې ځواب. ځواک صاحب دغه خور د رواني فشار لاندې والا خبرو څخه هم معلومېدله. زیاتره زموږ خویندې چې په دې امور کې وي د رواني فشار لاندې وي د ژور خفګان احساس کوي، زړه تنګېږي د ورځې پر مهال د شپې پر مهال. او بله خبره دا وي چې دوی زیاتره یوازیوالی خوښوي چې ځان ته وي او نو دا په خپله یو مهم علت دی رواني فشارونه چې د سینې په چپه خوا کې د زړه په برخه کې د درد د رامنځته کېدا باعث کېږي. بل کچېرې دغه خور د معدې مشکل لري لکه د معدې درد یا جوشیدل، نو د معدې جوش او ویشیدل هم د درد باعث کېږي د سینې په چپه خوا کې د زړه په قسمت کې، خو دغه درد د زړه د امراضو له کبله نه وي. یعنې په دې معنا چې د رواني فشار له کبله وي، د ژور خفګان له کبله وي او د معدې د ایشیدو له کبله وي. ممکن د پوستکي ځینې امراض چې په دې برخه کې موجود وي هم د سینې په چپه خوا کې د درد باعث کېږي. او زموږ خلک انګیري چې خدای مکړه د درد د زړه د حمله له کبله دی، بلکې د زړه حمله نه ده او د پوستکي د آفت له کبله دغه مشکل. اوس باید دوی څه وکړي ډاکټر صاحب؟ نو دوی ته لازم دي چې دوی لاړ شي یو ډاکټر ته او د دوی د ژور خفګان او زړه تنګوالي هغه درملنه اجرا شي چې په دې سره د دوی درد هم ښه کېږي، زړه هم خوشحاله کېږي او دوی د رواني مشکل فشار نه خلاصېږي. صحیح. ډاکټر صاحب راځو د موضوع اړوند پوښتنو ته چې موضوع مو د زړه ټکان. کله چې موږ د زړه ټکان نوم اخلو ذهن کې مو تصور داسې کېږي چې دا د زړه ناروغي ده. د زړه ناروغۍ سره د زړه ټکان د ناروغۍ توپیر او فرق څه دی مهرباني؟ ځواک صاحب موږ وړاندې یاده کړه چې د زړه د امراضو له امله د زړه ټکان په دې وخت کې نرو د سابندۍ احساس هم لري، زړه په غیر منظم ډول ټکان کوي. یعنې په رواني امراضو کې او په نورو امراضو کې د زړه ټکان موجود وي خو د حرکات ضربان په منظم ډول وي، بېځایه او غیر منظم نه وي. که د زړه د پمپ ضعف یا عدم کفایه موجوده وي یا د زړه د حملې له کبله دغه مشکل رامنځته شوی وي یا د وینې د فشار له امله د زړه په برقي سیستم کې فشار موجود وي، نو دا په غیر منظم ډول د زړه د ټکان باعث کېږي. ناروغ د سابندۍ احساس کوي، د زړه بدوالي احساس کوي او کله کله ناروغ خولي کېږي هم. نو دا هغه مهم اختلافات دي چې د زړه د امراضو او د نور امراضو سره د زړه د ټکان په توپیر کې مهم رول. ډاکټر صاحب هغه څوک چې د شکر پر ناروغۍ اخته دي یا د پښتورګو پر ناروغۍ اخته دي د هغوی څومره امکان د دې دی چې دوی د زړه ټکان هم ولري؟ د شکر ناروغي د وینې په داخل کې کله چې په یو چا کې په دوامدار شکل د وینې ګلوکوز یا شکر زیاتېږي، نو دا په غیر مستقیم ډول د وینې د شحمو د زیاتوالي باعث کېږي چې په دې سره هغه د وینې ساختمان ټینګېږي او غلیظ کېږي او په خپله دغه مشکل د پښتورګو د انساجو د تخریب باعث کېږي، د زړه د عضلې د تخریب باعث کېږي او همدارنګه د بدن د حیاتي اعضاو
لکه د سترګو د تخریب باعث کیږي چې په دې اساس د زړه د حملې، د زړه د پمپ د ضعیفېدو، د پښتورګو د خرابوالي او د سترګو د دید د ضعیفېدو او یا د ړنګېدو باعث هم کېدلی شي. نو د شکر ناروغان باید خپل شکر په وخت کنټرول کړي، خپل دوا په خپل وخت په منظم ډول استعمال کې تطبیق کړي چې د دغه مشکلو څخه دوی په امان کې وي او حفظ شي. صحیح. ډاکټر صاحب د زړه ټکان یا پالپیټیشن د ناروغۍ درملنه باید څه ډول وکړو؟ د دې به درملنه څه وي؟ ځواک صاحب مخکې له دې چې دغسې کسان لاړ شي کوم ډاکټر ته، دوی ته په کور کې ټکان پیدا شي، شپه وي، نو دغسې کسان کله چې دوی ته ټکان پیدا کېږي، دوی د یو سرینج راواخلي، یو سرینج ته راواخلي، هغه ستن هغه د راواخلي، په هغې کې د 10 ثانیو لپاره پوکی وکړي په فشار سره، چې په دې سره د دوی د سینې داخلي فشار مثبت کېږي، زیاتېږي. کله چې د سینې په داخل کې نیگیټیو پریشر یا منفي فشار زیاتېږي، نو په دې سره د پاراسمپتیک سیستم الیاف یا د وګز عصب الیاف تحریک کېږي او دا د زړه د بیټا 1 اخیزو د نهي کېدو باعث کېږي. کله چې بیټا 1 اخیزې نهي کېږي، په دې سره هغه ټکان یا کمیږي او یا هم له منځه ځي. بله خبره دا ده چې که چیرې په کور کې کوم سرینج نه و، نو یوه خلطه دې راواخلي او په هغې کې د 10 یا 20 ثانیو لپاره پوکی وکړي په زوره، چې په دې سره بیا هم د دوی د وګز عصب تحریکېږي او د زړه ټکان یې کمیږي. بل داسې وایي چې د ټکان پر وخت په مخ باندې د یخو اوبو شیندل، د یخو اوبو شیندل هم د وګز عصب الیاف تحریکوي او د زړه د ټکان د راکمېدو یا د له منځه تلو ښه کېدو باعث کېږي. بله خبره دا چې د ټکان پر مهال د دواړو زنګنو په منځ کې د خپل سر ایښودل، دا هم هغه څه دي چې په دې سره د سینې په داخل کې، د ګیټې په داخل کې منفي فشار زیاتېږي او د دغسې کسانو هغه ټکان راکمېږي او یا هم په کور کې له منځه ځي. که خدای مکړه په دې سره بیا هم ټکان له منځه لاړ نه او همداسې موجود وو، نو دوی دې بیا لاړ شي کوم ډاکټر ته یا روغتون ته او د دغې مشکل غم دی په خپل وخت وخوري. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، وخت مو پای ته رسیدلی. د دې اونۍ د خپرونې موضوع مو د روغتیا پال د خپرونې د زړه ټکان یا پالپیټیشن، همدغې موضوع په تړاو راسره ډاکټر صاحب عصمت الله څپان میلمه و. ډاکټر صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه، خدای مو خوښ لره چې راغلی زموږ تر استودیوګانو، اورېدونکي مو د دغې موضوع په تړاو د دغې ناروغۍ په تړاو وپوهول. تاسو نه هم مننه ځواک صاحب چې موږ ته مدوت راکړ او اوس موږ دغه صحي او روغتیایي غږ مو له خپل ولس سره شریک کړ. خوشحاله اوسئ. قدرمن اورېدونکو، په همدغه ځای ځواک او په تخنیک کې ستوری صاحب درنه رخصت اخلي. تر بیا چې موږ بله اونۍ کې حاضرېږو د یوې بلې موضوع سره، موږ درنه رخصت اخلو. د خدای په امان، ښې چارې ولرئ.